بلخ کې د ترافیکو او د لارو د تنظیم ادارو مسؤلینو د رکشاو د فعالیت له قانوني کېدو څخه خبر ورکړ. دوی وايي هڅه کوي څو په مزار شریف ښار کې د نظم راوستلو په موخه د رکشا چلوونکو لپاره د اصولو او مقرراتو په رامنځته کولو سره دوی مکلف کړي څو د دغه ادارې له لوري ټاکل شوي اصول عملي کړي. ابتدا باید تماما وسایط شرکت ها دارای پلیت بوده باشه. بعد از او کارت و کتابچه خط سیر برای ریاست تنظیم ترانسپورت جاده‌ای ولایت بلخ صادر میکنه و شرکت ها مکلفیت دارن که در امو محدوده یا مسیری که برشان هدایت داده میشه و مشخص میشه در امو عرضه خدمات بکنن و مطابق اصول و قوانین ترانسپورتی اینا بتونن به همشهری‌ها و هموطنان ما خدمت بکنن. د رخصو د پلیټ پر وسه جریان لري وسم جریان لري چې پلیټونه اخلي نو د سره معلومیږي تعین معلومات یې نشته خو بیا هم 2000 2500 در 3000 پورې دونه رخصې اوس پلیټ سوي دي وسم جریان لري ښه قوي جریان لري رخصې را روانې دي خپل پلیټونه اخلي په اسانه توګه باندې هیڅ نوع مشکل ودی ته نشته. ورته مهال رکشا پلورونکو په دې تړاو د اړوندو ادارو له فعالیتونو څخه ستاینه وکړه او همداراز یې د نوو اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. د ترافیکو پر اساس باندې تاسو موږ سره خبره کوي د ترافیکو موږ مکتوب وړو ترانسپورت ریاست موږ ته مکتوب راکړی دی پر ولایت باندې ولایت راکړی پر قومندانۍ پر استخباراتو باندې څه چې ارګانونه دي موږ دغه څه مکتوب لرو او لاسلیک لرو جنې نو په دغه اساس باندې موږ کار مخته وړو. د بلخ ولایت د ترافیکو ریاست د شمیرو له مخې دمګړۍ نږدې 2000 رکشاو ته پلیټونه ویشلي دي چې دا لړۍ به د ښاري خدمتونو د موټرو د تګ راتګ په برخه کې د نظم راوستلو په موخه دوام ولري.